واګنر څوک دی؟ واګنر چې نن سبا یې په نړۍ کې ټول خلک پیژني، اصلاً یوه اجرتي وسله واله ډله ده چې اوسمهال په څو هیوادونو کې فعاله ده. د واګنر ډله په یو خصوصي شرکت پورې تړاو لري چې وسله والې د پیسو په مقابل کې د جګړې ډګرونو ته ځي. دا ډله په ناسیده ډول د روسیې د پوځ یوه برخه هم ده، خو دوی اصلاً خپل غړي په داوطلبانه او یا هم د پیسو په مقابل کې په نیابتي جګړو بوختوي. دې ډلې تر اوسه د سوریې په کورنیو جګړو کې په دانباس او اوکراین کې خورا خونړۍ جګړې کړي او خپل ډلې ته یې بریاوې لرلي. د واګنر بنسټګر یوګني پریګوژین دی چې د قومندې اصل ځای د پیټسبورګ ښار دی. ویل کېږي چې په خپله یوګني د روسي ځواکونو او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. دا ډله په 2019 میلادي کال کې امریکا د بندیزونو په لیست کې شامله کړه او همداشان اروپایي ټولنې هم پرې بار بار بندیزونه لګولي. واګنر تر اوسه په لاندې جګړو کې فعاله برخه اخیستې: د چچنین په جګړو کې، د روسیې په داخلي جګړو کې، د سوډان په داخلي جګړو کې، د مرکزي افریقا په جګړو کې، د وینزویلا په برخه کې، په 2022 میلادي کال کې پر اوکراین یرغل او په روسیه کې د کودتا پلان جوړونه شامله ده. پر واګنر ځلونه د لویدیځ او امریکا لخوا بیلابیل بندیزونه لګیدلي او دوی په جنگي جرمونو او د بشري حقونو پر نه پاملرنه تورن کړي. د واګنر لومړنی بنسټګر څوک دی؟ ویل کېږي چې د واګنر بنسټ د لومړي ځل لپاره یو پخوانی روسي افسر ایښی چې پخوا یې د روسیې په اردو کې کار کاوه. د نوموړي نوم دیمیتری اوتکین دی چې ګمان کېږي عمر یې له 51 کلونو اوړي. ډیری فکر کوي چې د روسیې نظامي قطعې د واګنر سره مستقیما مالی ملاتړ لري، خو له بلې خوا مسکو هر وخت ویلي چې دوی له واګنر سره هیڅ اړیکه نه لري او نه یې کوم وخت مالی ملاتړ کړی. ویل کېږي چې واګنر په 2015 کال کې د سوریې په کورنۍ جګړو کې د دولت په پلوي برخه واخیسته او هلته یې د نفتي سرچینو ساتنه ورغاړې وه. په 2014 کې د لیبیا په جګړو کې ورګډه شوه او په 2019 کې بیا طرابلس کې په جګړو کې راښکاره شوه. د واګنر ځواکونه په 2019 کې د مرکزي جمهوریت افریقا لخوا د الماسو د ساتنې په پار ولوبلل شول او مسؤلیت یې ومانه. او همدارنګه ویل کېږي چې اوسمهال هم په سوډان کې فعال دي او هلته د سرو زرو د کانونو ساتنه ورغاړې ده. دا ډله په 2022 کال کې له روسي ځواکونو سره یو ځای شوه او اوږه په اوږه د اوکراین د نیولو لپاره جګړه کوله. خو وړمه ورځې راهیسې د دې ډلې مشر بغاوت او ویلي دي چې روسي پوځونو یې پر ځواکونو یرغل کړی او پوره 2000 تنه یې ترې وژلي. د دې اجرتي ډلې مشر خپلو ځواکونو ته د شاتګ امر کړی او بیرته یې مخ پر ماسکو سوق کړی. په ماسکو کې لا هم حالت بیړنی او نظامی دی او هر شیبه د جګړې احتمال شته. د واګنر مشر یوګني د روسیې د دفاع وزیر ته ګوتڅنډنه کړې چې په سره میدان کې به یې په دار کړي او له لینین سره به یې په خوا کې ښخ کړي.